ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل پاکستان ته تلونکو کسانو ته له یو نوي سرخوږي کوو. په کابل کې د پاکستان سفارتخانې اعلان کړی چې د کورونا وایرس د دویمې څپې زیاتېدو له امله له دې وروسته هغه افغانان چې پاکستان هیواد ته سفر کوي باید له ځانه سره د کورونا ټسټ ولري. دوی وایي له 12 کلونو کم عمره ماشومان له دې څخه استثنا دي. کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي په ننګرهار کې د خبریالې ملالۍ میوند او همداراز په هلمند کې د وژل شوي خبریال الیاس دایي قاتلین نیول شوي او په خپلو جرمونو اعتراف کړی. اوربند د افغانستان د جګړې او سولې مطالعاتو د انسټیټیوټ یوه تازه څېړنه ښیي چې ډېر شمېر افغانان غواړي چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړل شي. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د راوي په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک ته پاکستان او چین رایه نه ده ورکړې. امریکایي ځواکونه وایي د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو څخه د دفاع په موخه پر وسله والو طالبانو هوایي بریدونه کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې مراکش او اسرائیلو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې عادي کړي. ټرمپ دغه پرمختګ د یوې بلې تاریخي لاسته راوړنې په توګه ستایلی او وروسته خبر داده چې کابل کې د اریانا ټلویزیون ویاند او خبریال پردین امینی نن سهار ژوند له لاسه ورکړی. کورنۍ وایي وژل شوی خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ځان وژنه یې کړې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.